بسم الله الرحمن الرحیم. درنو زده کوونکو، زه شفیق الله نورزی د هر څه له مخه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو درانه حضور ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د روغتیا جامې مو په تن وي. هیلهمن یم چې خپل قلم، کتابچه، کتاب مو د ځان سره تیار کړی وي تر څو نوی لوست پیل کړو. درنو زده کوونکو، خوښ یم چې یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې یم تر څو تاسو ته یو نوی لوست وړاندې کړم. خو مخکې د دې نه چې نوی لوست پیل کړو، یو ځل تیر لوست ته ورګرځو او د تیر لوست څخه یوه لنډه یادونه کوو. ګرانو زده کوونکو، د موږ او تاسو د تیر لوست عنوان و د بارزیت ارزښت. همدارنګه موږ د بارزیت په ارزښت باندې خبرې وکړې او زموږ بل کوچنی عنوان و نیمه بارز صفتونه یا دریم فینوټایپ. درنو زده کوونکو، موږ په نیمه بارزیت باندې خبرې وکړې او دریم فینوټایپ مو تاسو ته در وپېژانده چې یوازې په جینیتیکي مسایلو یا مطلبونو کې یوازې غالب او مغلوب صفتونه نه، بلکې نیمه بارز صفتونه هم شتون لري چې دریم فینوټایپ ورته ویل کیږي. ګرانو زده کوونکو، راځو نوي لوست ته. د موږ نوی لوست بیا هم د 10م ټولګي اړوند دی. بیولوژي مضمون 41م لوست دی. د لوست عنوان دی د جنس تعینیدل. صفحه ده 83مه. د تیر په شان د لوست لپاره مو موخې هم ټاکلې دي. زموږ د لوست موخې دا دي چې د تاسو درنو زده کوونکو څخه هیلهمن یم تر څو د دې لوست په پای کې لومړی په حجره کې د کروموزومونو په شمیر پوه شئ، او دوهمه موخه مو دا ده په نرینه او ښځینه‌وو کې جوړه کروموزومونه وپېژنئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو په تیرو لوستونو کې په دې باندې پوه شوي وئ چې د انسان بدن دوه ډوله حجرې لري، چې یوه ته یې موږ جسمي حجرې یعنې سوماتیک حجرې او بل ته یې موږ جنسي حجرې یا سیکس سیل وایو. د انسان هره حجره، درنو زده کوونکو، د انسان هره حجره درویشت جوړې کروموزومونه لري. د انسان هره حجره درویشت جوړې کروموزومونه لري. درنو زده کوونکو، چې 22 جوړې جسمي او یوه جوړه جنسي کروموزومونه دي. هم ویل درنو زده کوونکو چې د انسان هره حجره 23 جوړې کروموزومونه لري، چې دغه 23 جوړې که چیرته موږ دا په شمیر باندې وشمیرو، دا 46 عدده کیږي. نو ځکه چې 23 جوړې که یو شي بیا 46 عدده کیږي. د دغو 23 جوړو کروموزومونو څخه 22 جوړې جسمي او یوه جوړه جنسي کروموزومونه دي. ګرانو زده کوونکو، باید په واضح توګه ووایم چې دغه 23 جوړې کروموزومونه هم په جسمي حجرو کې شتون لري او هم په جنسي حجرو کې شتون لري. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې جسمي حجرې د بدن په جوړښت کې رول لري، یعنې د موږ بدن د جسمي حجرو څخه جوړ شوی دی. ولی جنسي حجرې د راتلونکي نسلونو په منځته راتګ کې ارزښت لري، مرسته کوي، یعنې راتلونکي نسلونه په همدې انسانانو کې یا په نورو ژوندیو اجسامو کې د جنسي حجرو په مرسته باندې منځته راځي. حتما او ضروري د تاسو په ذهن کې داسې پوښتنې راولاړېږي چې اوس په جنسي حجرو کې د جنسي کروموزومونو شتون خو معلومه خبره ده چې د جنسي اړخه هغه خپل رول لري، یعنې جنسیت تعینوي او راتلونکي نسلونه منځته راوړي.
خو سوال تاسو ته دلته پیدا کیږي یا پوښتنه تاسو ته دلته پیدا کیږي چې خپله دغه جنسي کروموزومونه په جسمي حجرو کې څه دنده لري. نو باید واضح وویل شي چې هغه ثانویه صفتونه، یعنی هغه صفتونه چې په انسانانو کې د بلوغیت څخه وروسته رامنځته کیږي، دا د هغه کروموزومونو دنده ده چې په جسمي حجرو کې شتون لري. البته د هغو جنسي کروموزومونو دنده ده چې په جسمي حجرو کې شتون لري او جسمي حجرې د بدن په بیلابیلو برخو کې تقسیم شوي دي. لکه تاسو پوهیږئ وروسته د بلوغیت څخه ځینې ثانویه خواص په انسانانو کې رامنځته کیږي چې په نارینه‌و کې جداګانه خواص او صفات رامنځته کیږي، لکه د آواز بدلیدل، د ګیرې او د بریتونو رامنځته کیدل او نور داسې صفات. خو ځینې صفات بیا په ښځینه‌و کې رامنځته کیږي چې هغه بیا جلا صفات او د ښځینه‌و پورې اړه لري چې دغه ثانویه صفات تو رامنځته کیدل د بدن په بیلابیلو برخو کې د همدغو جنسي کروموزومونو دنده ده چې په جنسي کروموزومونو باندې جینونه واقع دي او دغه اوصاف او خصوصیات لیږدوي. درنو زده کوونکو، کله چې موږ وایو چې د انسان یوه جوړه کروموزومونه جنسي دي، موږ وویل چې په یوې حجره کې 22 جوړې جسمي کروموزومونه او یوه جوړه جنسي کروموزومونه دي. درنو زده کوونکو، که چیرته زه یوه حجره رسم کړم، تاسو فکر وکړئ چې دا یوه حجره ده درنو زده کوونکو او دا نارینه حجره ده. نارینه جنسي حجره ده یا په عمومي ډول باندې نارینه حجره ده. نو دلته درنو زده کوونکو کروموزومونه په دې کې کومه کروموزومونه دي؟ نو په دې کې درنو زده کوونکو کروموزومونه باید یو ایکس وي یو هم وای وي. راځم درنو زده کوونکو، دلته یوه بله ښځینه جنسي حجره تاسو ته معرفي کوم. نو په دې کې باید کروموزومونه درنو زده کوونکو ایکس دي. اوس راځو درنو زده کوونکو، باید په دې باندې پوه شو چې کله دغه حجرې تقسیمیږي نو دلته باید څه پیښیږي. کله چې درنو زده کوونکو د میوزیس په وسیله باندې لکه موږ ویلي دي چې خپله دغه د میوزیس حجروي ویش د جنسي حجرو د ویش لپاره دی. نو کله چې لومړی میوزیس او دویم میوزیس سرته رسیږي، د دغه میوزیس تقسیم حجروي ویش په وسیله باندې دغه حجرې تقسیمیږي او ګامیتونه منځته راځي چې دغه ګامیتونه یوې باید د وای کروموزوم لرونکی وي او بل ګامیت باید د څه لرونکی وي؟ د ایکس کروموزوم لرونکی وي. همدارنګه درنو زده کوونکو ښځینه جنسي حجره هم د میوزیس حجروي ویش په وسیله باندې ویشل کیږي او کله چې دوه میوزیس یعنی لومړی میوزیس او دویم میوزیس سرته رسیږي نو موږ ویلي دي چې البته دا هغه اخرینۍ پایله زه تاسو ته لیکم. دا خو ځان ته بېلابېل پړاوونه لري چې تاسو پرې پوهیږئ. په اووم ټولګي کې تاسو دا ویلي دي. نو کله چې بیا هم دغه میوزیس په ښځینه جنسي حجره کې سرته رسیږي نو بیا هم ګامیتونه رامنځته کیږي چې یو ګامیت درنو زده کوونکو باید ایکس او بل ګامیت هم باید څه وي؟ ایکس وي. کله چې درنو زده کوونکو نو تاسو ګورئ چې دغه جنسي حجره د پلار پورې اړه لري او دا جنسي حجره د مور پورې اړه لري. نو کله چې دوه افراد یا دوه کسه سره یو ځای کیږي، یعنی کله چې لکه په واضح ډول وایم که چېرته یو میړه او میرمن یا یوه ښځه او خاوند سره کراس کیږي یا سره یو ځای کیږي نو یوه حجره به د خاوند یعنی د نارینه څخه اخیستل کیږي او بله
حجره به د ښځې سره نه اخیستل کېږي، دواړه به سره څه کېږي؟ یو ځای کېږي، دواړه به سره القا کېږي. اوس درنو زده کوونکو که چېرته یو ایکس که چېرته موږ یو ایکس د یو وای سره یو ځای شه، نو دلته درنو زده کوونکو نارینه او که چېرته یو ایکس بیا هم د ایکس سره یو ځای شه، نو دلته ښځینه فرزند منځته راځي. نو همدا دی چې موږ د جنس تعینیدلو باندې پوه شو. یو ځل بیا تکراروم درنو زده کوونکو، د انسان هره حجره 23 جوړې کروموزومونه لري چې 22 جوړې جسمي او یوه جوړه جنسي کروموزومونه دي. کله چې موږ وایو یوه جوړه، نو خپله دغه یوه جوړه دي، نو دغه خپله هم یوه جوړه دي. نو ځکه مې دا دوه ځایه درته لیکلي چې په نارینهو کې دغه یوه جوړه جنسي کروموزومونه ایکس وای په نوم باندې یادېږي، یعنی یو کروموزوم ایکس کروموزوم دی او بل کروموزوم وای کروموزوم دی. خو درنو زده کوونکو په ښځینهو کې دغه کروموزومونه دواړه د ایکس ایکس په نوم باندې یادېږي. کله چې نارینه جنسي حجرې او ښځینه جنسي حجرې سره یو ځای کېږي، نو کله چې دا ویشل شوي دي دا ګامیتونه منځته راغلي چې د ویش په وخت کې یوه ګامې ته د ایکس کروموزوم رسیږي او بل ګامې ته د وای کروموزوم رسیږي. خو په ښځینه جنسي حجرې چې کله ویشل کېږي د میوزیس ویش په وسیله باندې، نو یوه ګامې ته ایکس او بل ګامې ته هم ایکس کروموزوم رسیږي. که چېرته د القا په وخت کې د یو نارینه جنسي حجره د یو ښځینه جنسي حجرې سره چې کله یو ځای کېږي، که چېرته د نارینه وای کروموزوم د ښځینه د ایکس کروموزوم سره یو ځای شي، نو د هغه اولاد به نارینه وي، یعنی مؤنث به وي، یعنی هلک به یعنی نارینه به وي. نو د هغه فرزند یا د هغه طفل چې دنیا ته راځي هغه به نارینه وي، ځکه چې یو کروموزوم د ایکس او یو کروموزوم د وای سره یو ځای شوي دي. خو کله چې د نارینه د جنسي حجرې ایکس کروموزوم د ښځینه د جنسي حجرې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کېږي په دې ډول باندې، نو کومه اولاد چې د دې افرادو منځته راځي نو هغه به ښځینه وي، یعنی نارینه به نه وي ښځینه به وي. ځکه چې موږ ویلي دي چې کله دوه ایکس کروموزومونه یو فرد ولري هغه ښځینه، او کله چې یو ایکس یا وای کروموزوم ولري نو هغه نارینه فرد دی. نو یو ځل بیا تکراروم، کله چې د نارینه وای کروموزوم د ښځینه د ایکس کروموزوم سره یو ځای شي اولاد به نارینه وي. خو کله چې د نارینه د ایکس کروموزوم هغه ګامید د ښځینه د ایکس کروموزوم د ګامید سره یو ځای شي، نو اولاد به څه شی وي؟ ښځینه وي. نو په دې توګه باندې درنو زده کوونکو موږ د جنس تعینیدل زده کړل. ګرانو زده کوونکو د موږ لوست په لنډ ډول باندې همدلته پای ته رسیږي، خو مخکې د دې نه چې دغه لوست پای ته ورسیږي تاسو ته یوه کورنۍ دنده سپارم، او کورنۍ دنده به هم د تختې پر مخ باندې تاسو ته لیکم.
درنو زده کوونکو، تاسو ته مې یوه لنډه کورنۍ دنده په پام کې نیولې ده. تاسو کورنۍ دنده دا ده: د انسان په حجرو کې د کروموزومونو شمیر څومره دی، جسمي او جنسي کروموزومونه یې په جلا جلا توګه ولیکئ. نو تاسو به لومړی دا وایئ، دا به لیکئ خپل کتابچو کې چې د انسان د کروموزومونو شمیر، البته د انسان په حجرو کې د کروموزومونو شمیر یا په یوې حجرې کې د کروموزومونو شمیر څومره دی. بیا به د جسمی کروموزومونو شمیر جلا معرفي کوئ او د جنسي کروموزومونو شمیر به جلا معرفي کوئ. درنو زده کوونکو، د موږ لوست همدلته پای ته ورسېده. د راتلونکي لوست پورې تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم. ښه ژوند ولرئ.